هغه وی مسلمان دعا د مسلمان نه غوښته جایز دي، خو ګوره دا دي چې ویې نه غواړي او دا چې بس هر سړي سره ملاو شي دعاګانې کوو دا طریقه صحیح نه ده. ګورې په دې باندې ګوره بعض سلف به غوسه کېدو چې چا به ورته دعاګانې کوه. دا د مؤمن شان دی. دلته علماو دا خبره کړې ده چې چا سره ښه وکړي هغه ته به دا نه وي چې دعاګانې ماله غواړه. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د یو مسلمان دعا غوښته د بل مسلمان ژوندي کس نه ده جایز دي، دې کې څه حرج نشته. په دې باندې ډېر دلایل دي او خصوصا چې کله د هغه چا نه دعا وغواړي چې هغه غایب نه څنګه دعا وغواړي او جدا مسله ده چې دیندار یې خصوصا د دیندارو خلکو نه د دعا مطالبه کول چې زما دپاره دعا کوئ دې کې څه حرج نشته. او یو دلیل دوه به ذکر کړو لکه یوسف علیه السلام ورونو خپل پلار ته ویلي قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ای پلاره زموږ دپاره د ګناهونو بخانه غواړه موږ خطا شوي یو. او حدیث د اویس القرني هغه اوږد حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ته ویلي فإن استطعت ان یستغفر لك فافعل، که د اویس سره دې ملاقات وشو نو ځان له پې دعا وغواړه د الله نه. نو هغه به د اویس سره ملاو شو. د حدیث په صحیح مسلم کې د هغه ته ووایي زما لپاره دعا وغواړه. اکثر اهل علمو دا خبره کړې ده، بلکې امام نووي رحمه الله په دې اجماع نقل کړې ده یو مسلمان د بل مسلمان نه دعا وغوښتی شي. خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا خبره کړې ده. هغه وی مسلمان دعا د مسلمان نه غوښته جایز دي، خو ګوره دا دي چې ویې نه غواړي. دا مسله به ډېر ملګري اول پې راوړي، ډېر ملګري به اول پې راوړي. هغه یو مسلمان د بل مسلمان نه که دعا مطالبه کوي دا جایز دي، خو غوره دا دي چې ویې نه کړي. ولې؟ وایي ځکه چې غوره دا دی چې دی ډایرکټ د الله سره رابطه جوړه کړي. غوره دا دی چې دی ډایرکټ د الله سره رابطه جوړه کړي او مخلوق ته د سره محتاج نشي، مخلوق ته د سره محتاج نشي. لکه عام ادله هغه ذکر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا نه بسنه غواړي په هغې کې دنه دا هم راځي. او دغه شان دې کې دا یره ده چې کیدی شي دا سړی په دې مخلوق پورې په مخ نښتی او بیا بس رابطې دوی سره شي او الله ته یېر شي، نو عقیده د توحید کمزوري کېږي. دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قول دی او د هغه رایې ده. خلاصه دا ده چې دعاګانې د مسلمان نه غوښته جایز دي، خو دې نه به عادت نه جوړی او دا چې بس هر سړي سره ملاو شي دعاګانې کوو دا طریقه صحیح نه ده. ګورې په دې باندې ګورې بعض سلف به غوسه کېدو چې چا به ورته دعاګانې کوه. بعضو سلفونه ثابت دي هغه په دې باندې غوسه کېدو چې چا به ورته زموږ دپاره دعاګانې وغواړه، په دې به هغه غوسه کېدو. نو دې نه عادت جوړول نه وي پکار که نه. او بیا اوس عام خلکو ته ته وایې بېدینه ته هم لګي او هر چا ته وایې یو سړی مونځ اودس نه کوي الله نه پېژني ته ورته زما لپاره دعاګانې وغواړه. که چېرته کله نه کله وی چاته خصوصا هغه خلکو ته چې هغه نیکان خلک وي نو بیا پکې څه حرج نشته. بلکې دا خبره یاده کوي سورة الدهر او سورة الانسان ورته هم ویلی کېږي، په هغې کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی چې دوی چاله څه ورکړي نو ورته وایي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکور. موږ چې تاسو له دا خوراک درکو یتیمانانو له یې ورکړي یا کونډو له یا غریبانانو له یا قیدیانو له، نو ورته وایي چې دا موږ د الله د رضا دپاره درکړی ده، موږ تاسو نه دې نه څه بدله غواړو او نه څه شکریه د نه غواړو. دا د مؤمن شان دی. دلته علماو دا خبره کړې ده چې چا سره ښه وکړي هغه ته به دا نه وي چې دعاګانې ماله غواړه، هغه ته هم دا نه وي چې ماله دعاګانې غواړه. که دې تاله دعا وغواړي که ونه غواړي الله ستا د عمل ګوري او الله به تاله د هغې بدله درکوي. نو دا ډېره اوچته مرتبه ده. که ته ورته ووایې چې ماله دعا غواړي دې کې څه حرج نشته، موږ دا نه وایو چې دا ناروا ده، خو دې اوچته مرتبه ده چې ته ورته بلکل څه ونه وایې. بس مرسته دې هغه دې وکړه، یو ښېګړه هغه دې وکړه، بس خبره پاتې شو. ځکه چې دا مې یو قسمه ته بدل
یو قسم بدل ته اخلي به د خپل کار باندې. نو دې باب کې احتیاط پکار دی. دعاګانې د چا نه غوښته دې نه عادت جوړول نه دي پکار، او که کله نا کله سړی یو نیک عمله انسان ته ووایي نو بیا صحیح ده.